الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى انسان ورکړی دی په دې سره چې انسان ته علم خولی او څنګه چې الله سبحانه وتعالى قرآن کې وایي علم الانسان ما لم يعلم. الله انسان ته هغه څه وښو چې هغه د انسان ته نو معلوم، علم ورته وښو. نو علم بیا په دوه قسمه دی، یو هغه شرعي علم دی، دینی علم، د دین په باره کې پوهه حاصلول، او دویم علم دی دنیوي علم، کاغه هر شعبې سره تعلق ساتي، خو چې دنیوي ناغه ټول به دغه کې دننه راغلی. مقصدي علم او د کم په باره کې چې فضایل راغلي د قرآن او حدیث کې، هغه علم دی چې هغې ته دیني علم ویلی کېږي. هغه علم چې هغه د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي. هم د دغه خلکو الله سبحانه وتعالی صفت کړی دی کوم سره چې دا علمي، او د دغه علم الله صفت کړی په قرآن کې او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې. رب العالمین په قرآن کې دا خبره کړې ده، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تپوسو کې پیغمبر دی خلکو نه چې آیا هغه خلک چې پوهه او علم نه لري برابر دي د هغه خلکو سره چې هغوی پوهه او علم لري؟ جواب دی چې بالکل برابر نه دي. کوم خلکو سره چې علم دی هغه الله سبحانه وتعالی اوچت کړي دي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله په دې خلکو کې د مؤمنانو اوچت کړي، بیا په دې مؤمنانو کې هغه خلک اوچت کړي دي او هغوی له ډېرې درجې ورکړي دي کومو له چې الله شرعي علم ورکړی، په قرآن او حدیث باندې پوه کړي، او دا بنیادي علم دی. یو سړی که دنیوي علم ډیر زیات وکړي او د انجینیر شي او ډاکټر شي او انګلیش ولا ورځي او هر څه ورځي، خو دا علم صرف دله دنیا کې فایده ورکولی شي، آخرت کې دله دا علم فایده ورکولی شي، خو هغه مشروطه په شرطونو سره تړلی شوي. مثال داسې واله په دې شرط سره دا علم فایده ورکولی شي چې انسان دنیوي علم د دې دپاره زده کړي او د دې دپاره کوي چې مسلمانانو ته فایده ورسوي او د امت ته فایده ورسوي. نو کیدی شي چې الله سبحانه وتعالی ولا په دې باندې اجر ورکړي، خو نور هغه علم چې په هغې باندې اجر میلاویږي هغه د دیني علم دی. او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته دغه علم نصیب کړي. رب العالمین دې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې موږ له فایده راکوي، او هغه علم نه دی الله مونږ لرې ساتي چې هغه مونږ ته نقصان راکړي. مقصدي خبره دا شوه، او د یو څو خبرې چې ما وکړې د دې دپاره چې دا خبره واضحه شي چې کوم اوچت علم چې دی هغه علم دی چې هغې ته دیني علم ویلی کېږي. او دا نن سبا د فتنو په دې دور او په دې زمانه کې او دنیا پراخه شوې ده، او خلق د یهودو نصاراو نه متاثره شوي دي، او د هغوی د کلتور نه او د هغوی د ناستې پاستې نه. نو ځکه د کمزورو ایمانونو والو ته د دیني علم دا ورته سپک ښکاري، حالانکه که یو انسان ډېر هم په دنیا کې مخکې شي، خو د هغه وخته پورې د الله په نزد عزتمن نه دی او قدرمن نه دی چې څو پورې د دین نه زده کړی، څو پورې د قرآن او حدیث نه زده کړي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته قرآن او حدیث زده کړي، او بیا دې الله موږ له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. نو اوچت علم دیني علم دی. بیا د دیني علم ټول یو شان نه دی چې موږ دا وایو چې دیني علم ټول یو شان علم دی، نه. دینی علم
د دې بیا اقسام دي درجې دي پکې دنه نو باز د بازو نه بیا غوره دي یو علم هغه دی چې هغه تعلق ساتي د الله سره د الله د ذات سره د الله د نومونو او د صفاتو سره د الله د توحید سره یو علم هغه دی چې هغه تعلق ساتي د الله د کتاب سره تفسیر زده کول ترجمه زده کول قرآن په نظام پوه کول دا یو علم دی بیا په دینی علومو کې یو علم هغه دی چې هغه تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره یو علم هغه دی په دینی علومو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثونه احکام راويسته مسلې راويسته د شن علم د فقه ټول علوم دي خو په دې ټولو کې اوچت علم هغه علم دی چې هغه د الله سره تعلق ساتي وجدادا کته غواړي چې د دې علم د ځکه کومه د دې څومره مقام دی او څومره قدر دی نو اسانه طریقې ده چې ته دا وګوره چې دا علم د سره تعلق ساتي نو بیا به ته خپل پته ولګي چې ستاسو کم علم چې ته کې د دې څومره مقام دی او د دې څومره قدر دی نو کله چې موږ دې خبر لرا شو هغه علم چې د الله سره تعلق ساتي نو رب العالمین خو خالق دی کنه رب العالمین خو معبود دی هغه معبود چې دا غنه علاوه بل معبود په حق باندې نشته دغه یو معبود دی حقدار د بندګۍ نو کمی خبري چې دغه رب سره تعلق ساتي هغه خبري او هغه علم به د ټولو علمونو نو چت علم دی په دې مبارکو درسونو کې کله سبحانه وتعالى جون را کو توفیق را کو نو په دې کې به مونږه هغه خبري بیانو چې هغه د الله سره تعلق ساتي هغه خبري چې د الله د نومونو او د صفاتو سره تعلق ساتي او دا درسونه دي په دې موضوع کې د الله سبحانه وتعالى خسته نمونه مشهور حدیث ته تاسو بار بار اوریدلې او په صحیح بخاری کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها او روایت کې من حفظها دخل الجنه د الله یو کم سل نمونه چې چا یاد کړو ځان به پوک او باغی کې سوچ او فکر وکړو د سړی به جنت ته نه نوځي چې د ملګری او درونه خويندې پوښي په دې باندې چې هغه د الله کم نمونه دي د الله خو بشمار نمونه دي د مسله براشي تفصیلا خو موږ به کې بعض نمونه ذکر کوو یو کم سل نمونه به پوره کوو ان شاء الله هغه نمونه چې په هغه باندې به ټوس دلیل د قران او د حدیث نه چې او د الله نوم دی به د دې نوم معنی څه ده د دې نوم کې دنه چې کم صفات پرته دي هغه کم یو دي دا نوم په موږ باندې به څنګه اثر کوي د ټولي مسلې به د هر نوم سره بیانو ان شاء الله او زه دا غواړم چې دا درسونه ختم شي او موږ یو کم سل نمونه یاد کړی مې د الله سبحانه وتعالى او باغی باندې ځانوم پوک او پای کې سوچ او فکر وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دخل الجنه دا سره به جنت ته نه وځي څنګه په ملکونو کې دا وړه کتابونه د جیب دا چاپ کیږي او بعضو کتابونو په دی اوله کې د الله نومونه لیکلي خو هغه کې دي نومونه شته چې هغه به سند دی هغه د لپاره صحیح سند نشته مونږ چې ان شاء الله کوم نمونه ذکر کوو به توفیق الله سبحانه وتعالى هغه نمونه ذکر کوو چې هغه مسند په معنی دی چې سند بلري یا په قران کې یا په حدیث کې او بیا به تا دغه په معنی باندې پوښو او ان شاء الله چې درسونه ختميږي نو موږ به یو کم سل نمونه د رب العالمین یاد کړي دا ډېر فائدمن او خوندور درسونه وجدار چې تعلق د چا سره ساتي تعلق د الله سره ساتي د چا په زړه کې چې معمولی ژوند ومي کنه معمولی ژوند دا خبره ده ساتي د چا په زړه کې چې معمولی ژوند ومي او د دې منی چې زما یو رب دې زې پیدا کړې ما او زما یو معبود دې زدا غ بندگی کوم نو دې په دې طلب کې چې زدا رب او په جنم چې دا سوک دې لټون کوي
اخر دا معبود څوک دی د چې بندگی کوم د ما تاسو د مسوتن منځو کو سجدین پکې ولګولې رکوګانې مکړي دعاګانې پکې مونږ وختي تلاوتونه وکړو اخر دا رب څوک دی د کوم د پاره چې مونږ د سجدي ولګولې د تندې په انسان کې عزتمن ځای دی تندې په ټول بدن کې عزتمن ځای دی او دا تندې او دا پوزه چې مونږ چاته په خاورو باندې لګو په ځمکه لګو خو معمولی څوک نه کړي دغه مبارک لټون پکار دی چې د رب د دسه نمونه دي د دسه صفات او چې کم سړی کې دا طلب نو او دا تند نو پوښي چې د پزړه کې غو معمولی جنوم نشي دا بالکل مړ الله سبحانه وتعالى دې خلکو تذکرہ په قران کې کړی د دې مړو خلکو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې مثال بیان کړی دا غي سړی چې خپل رب سره تعلق یادې او دا غي انسان چې خپل رب نه غافلې د دوی مثال دي چې لکه د مړو د ژوند دي دا څوک دی چې زړه ته پوښتنه کوم د تر چا بندگی کوي ته الله بندگی کو الله څوک دی صرف دې جو خبر نه ودرې چې الله بندگی کو بس دا رب خو پیژند غواړي دا څوک دی او دا هغه اوچت علم دی حدیث کې درځي کې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین په صحیح بخاری کې دا حدیث الله چې چېرې پر خیر او خیګړو غواړي نو څه کوي په دین باندې پوه کوي فقه ولا ور کوي فقه د په دین کې پوي ته وي او د ټولو نو چته فقه هغه د چې انسان خپل رب پیژني د هر علم نه مخ کې علم دی او هغه خلکو په حال باندې تعجب وکړ چې غوی د دې نعمت نه غافل دي زمانه په تیریږي او د وخت په روان دي او وخت ختميږي په دې دنیا کې او د خپل رب نه پیژندل بلکې په دنیا کې هغه خسته لمحه هغه د بجون کې نه دی راغلی ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله وی مساکین اهل الدنیا د دنیا پرس خلک نه دي د غریبانان دي مساکین دي د په دنیا په چې سار ما خم منډي وي اولنې او اخرنې سوچ او فکر د ریال او د روپیو او د ډالر سره وي د مساکین دي غریبانان دي نو که ته پوښتنه کوم د دنیا چې څنګه غریبانان دي هغه خو په دنیا په سیمنډ وي خو دنیا یې ګټلې ده خزمکه غستی پټی غستی دي جیدادونه دي کورونه دي بنگلې دي تجارتونه یو تاسو ته مساکین وي ولی وته مساکین وي خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيها وي دنیا ته رالو او لاړو او په دنیا کې چې د ټولو نه خوندور شي دغه ونسکو او غریبانان شو که دنیا ته رالو کلونه بګی تیر کړو بګی ستړي شو بګی خاوري شو او لاړو ته د آخرت په سفر باندې او په دنیا کې چې ټولو نه کم خوندور شي دغه نه خون وانه غست دنیا پرسو په ځل کې خدای راځي چې خوندور شي ټول نه خدای قدې نو ریال دی نو بل شي روپۍ یکې دي چې خزه وای دی چې خزینه فائدہ وانه غسته او د خزینه خون وانه غسته د بچونه نه چا دې ته پوښتنه کوي دغه کم شي دی وی معرفت الله رالو دنیا ته او لاړو د دنیا نه خو خپل رب به کې ونه پیژندو هغه خونی وانه غسته د الله په دې پیژنګلو کې ګوره یو ناشنا خوند دی چې کله خپل رب پیژنې کړه دغه سره به محبت پیدا شي دغه طرف ته به شوق پیدا شي رب العالمین چې څومره پیژنې دومره به سره محبت ډیری د تاسو له زیره در کوم کملګری چې په دې درسونو کې ناشتي موږ سره کینی و تاسو خوش قسمت خلک رب العالمین تاسو له هغه صدر کول واړي چې هغه په دې دنیا کې د ټولو نه خوندور شي او کله نه څوک سوالو کې چې په دنیا کې د ټولو نه خوندور شي کم یو د انسان ته خون واخلي نو جواب ولور کوي د الله پیژنګلو او د الله سره وخت تیرول د موت چې دلته نه شوګه د رب العالمین سره موږ وخت تیرو غره دا وخت زموږ د الله سره دی دا موږ د الله لپاره تیرو او زما امید دې دا غربنه چې موږ وسینی او زموږ د خبرې موري او زموږ د زمینی او چې کله هغه موږ ته وګوري چې زما د بندگان د دې لپاره راجم شوی دي چې ما و پیژني د دې لپاره راجم شوی دي چې زما په باره کې خبرې وکي نو زما امید دې د غربنه چې ان شاء الله موږ به بخیر او په موږ باندې رحمتونه راوړي ان شاء الله ځکه چې هغه اوس
دغه کم رب مبارک چې موږ خبرې کوو کنه په روان درسونه کې هغه رب اوس موږ یې او اوس زمونږ اوري او موږ ته زمونږ د مرۍ د رګونو نم زیات نږدې نو سم خیال دی چې هغه رب موږ په دې حال ویني او خو رحیم او کریم دی انشاءالله دغه د نومونه او صفات به تاسو واورئ چې دغه څومره ناشنا رحم او کرم دی نو هغه به موږ سره څنګه معامله کوي د دې نه مخکې چې د نومونو ته ورننوځو د هغې نه مخکې اوس اهم خبرې د هغې زده کول غواړي د ټولو نه اولنۍ مسله موږ ولې د الله سبحانه وتعالی نومونه او صفات زده کوو اولنۍ وجه ځکه چې دا په علمونو کې د ټولو نه اوچت علم دی نو ځکه یې موږ یې زده کوو بلکې رب العالمین موږ ته امر کړی دی په دې باندې قرآن کې ځای په ځای الله په دې خبر باندې امر کړی دی موږ ته چې ما وپېژنئ کوم ځای کې راغلي دي واوره الله وی یو ځای کې فاعلموا ان الله عزیز حکیم پوه شئ په دې باندې چې الله عزیز او حکیم دی دې تفصیل به راځي چې عزیز څه مطلب دی حکیم څه مطلب الله وی پوه شئ مطلب دی چې ځان په دې خبره پوه کړي د علم وکړي واعلموا ان الله بكل شيء عليم واعلموا ان الله بما تعملون بصير واعلموا ان الله غفور حليم واعلموا ان الله سميع عليم ټول الله سبحانه وتعالى صفات دي دغه نمونه دي الله ويزدك اعلموا ان الله شديد العقاب پوشي په دې خبر باندې چې رب العالمین ګوره سخت عذاب ورکي وان الله غفور رحيم او په دې باندې پوشي چې الله سبحانه وتعالى بخانه کوونکی دی رحم کوونکی دی اصل کې په دې آیتو کې په دې آیتونو کې موږ ته رب العالمین امر کوي په دې خبر باندې چې زما د نمونه زما د صفات د زده کوي مو پیژني کله چې انسان د دنیوي شي سره محبتي او دا مثال د فوکولو لپاره در کومه یو سړی په دنیا باندې مین دی په دنیا کې په سمین دی مثال بدی شي وای چې په ویزه باندې چې بهر ملک تلل شي مزدوري کو پیسې ډیری وګټي چې کله ته ویزه دلته خرڅيږي نو د پوره معلومات کې دا ویزه په سود او کپیلی سوق دی کمزې کې وکړ کې څومره مزدوري وکړي څومره تنخواه به پوره معلومات کې ځکه چې دنیا سره تعلق ساتي او د سره په دنیا ډیر مین دی به دغه شان قبل سره دنیوي شی دی وته وي زمکه خرڅيږي یو ځکه علي څوک دي سشتي چې پټسترګي به زمکه وایي هغه معلومات وکړي دا په سوده د 100 میټره د کمزې کې دا کمزې کې نه ورسته به ریټ څنګه دا دومره معلومات چې د کې خو مین دی په دې مسله باندې نو کته چې په خپل رب باندې مینه په حقيقي معنی سره نو ستا په ځل کې بم جوش او جذبه چې ځاخر د خپل رب پیژنم چې رسول او زه د نمونه یاد ک او د صفات یاد ک الله سبحانه وتعالى موږ له دغه توفیق راکړي دویمه وجه ده موږ د الله نمونه او صفات په دې ذکر کوو ځکه چې دا د توحید یو قسم دی ما دا مسله تاسو ته مخکې بیان کړې توحید په څو قسمه دی کوم دی توحید الوهیت عبودیت توحید الوهیت او توحید ربوبیت او توحید اسماء او صفات توحید الاسماء والصفات د الله نمونه او صفات چې د الله په نمونه او صفاتو کې دغه سره دغه په شان څوک نشته دا یو توحید دی یو قسم موږ د الله نمونه او صفات په دې ځکه چې د توحید یو قسم دی درې موجه موږ د الله نمونه او صفات په دې ذکر کوو او په دې یادو ځکه چې څوک رب العالمین او پیژني نو د هر څه پیژندو او چې خپل رب نه پیژندل نو دې څوک نه پیژندل درې موجه موږ د ذکر کوله چې موږ د دې د لاس د الله نمونه زده کوو ځکه چې کم سړی خپل رب پیژني د هر څه پیژندو او چې خپل رب نه پیژندل دې څوم نه پیژندل او دا به ماته نه چې مال
دنیا راځي او ما دومره سبق ویل او دومره مې ویل او خپل الله نه پیژني. څلورمه وجه موږ دا نومونه او دا صفات په دې زده کوو چې موږ ته الله سبحانه وتعالی جنت نصیب کړي. او موږ سره حدیث مخکې تیر شو صحیح بخاري غ حدیث من احصاها دخل الجنه، چا چې د نومونه یاد کړو او زده کړو ځان به پوه کړو د سړی به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. ما ته چې دلته کینو او دا به یو څو درسونه کې به دا نومونه ختمېږي انشاءالله او د یو څو درسونه د لږ وخت به تېرو د یو بل سره د الله په باره کې. نو د دې دپاره تېرو چې الله سبحانه وتعالی موږ له په آخرت کې جنت راکړي. نو که تاسو کې د چام د جنت شوق او د هر مؤمن د جنت شوق او دا غواړي چې الله ما جنت ته بوزي، نو کوشش کوئ چې دا قسمه درسونه دا یادوئ، لیکئ، عمل پې کوئ او نورو ته یې ښایئ. هغه حدیث موږ بار بار ذکر کړی دی په سنن ترمذي کې. هغه حدیث دی او په صحیح بخاري کې راغلی، په نورو کتابونو کې مشته. په صحابه کرامو کې یو صحابي به چې کله مونځ کو امامتي به ورکوله، نو هر سورت چې به ختم کو د هغې نه بعد به کوم سورت وي؟ سوره اخلاص وي. ملګرو ورته ووایي دا څه وجه ده، ستا څه مطلب دی چې یعنې سوره اخلاص یې نه ویلي نو د قرت یې نه قبلېږي که څه مسله؟ او یا د خپل کار پرېږده ځکه چې دا ته همیشه دا کار کوې. هغه وایي ما انا بتاریکها، ما انا بتاریکها، زه دا پرېږدم خو نه. که نه یم خوښه نو بس بیا ځان له بل څوک امام وګورئ، کنې زه خو دا صورت به ویم. وایي هغوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو، یا رسول الله پلانې. هغه ورته یا فلان ما یمنعک مما یأمر به اصحابک، دا ستا دا ملګري چې تا ته څه وي دا ته ولې نه منې؟ او بله دا چې وجه څه د اخر چې ته د هر صورت نه بعد سوره اخلاص وایې؟ هغه وی یا رسول الله انی احبها، زما د دې صورت سره محبت دی ځکه چې دې کې د الله په باره کې خبره شوې ده. د الله په باره کې خبرې کېږي نو زما ډېرې زیاتې خوښې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان حبها ادخلک الجنه، په روایت کې راځي ان حبک ایاها ادخلک الجنه، ستا محبت د دې صورت سره ته جنت ته بوتلې. نو په سوره اخلاص کې خدای الله یو څو نمونه او صفات دی چې موږ کینو درسونه به کوو د دې د لاسه چې زموږ سره محبت دی، نو رب العالمین موږ له به څومره سره کوي. او بل روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملګرو ته ولاړ شي او ورته ووایي چې ستا د دې صورت سره محبت دی ځکه چې بدي کې د الله صفت دی، نو بیا ته خبر شي چې الله هم تا سره محبت کوي. نو دا پسې پنځمه وجه واله چې موږ دا د دې دپاره وایو، د دې دپاره دا نومونه او صفات یې زده کوو چې الله موږ سره محبت وکړي. او بار بار زه تاسو ته دا خبره کومه چې دا خبره مه کوئ چې زما د الله سره محبت دی. ته به لازم د الله سره محبت کوې، ستا رب دی او ستا معبود دی. خو عجیبه دا دی چې کله الله تا سره محبت وکړي، د رب العالمین محبت که ګټل غواړي نو د هغه محبت د ګټلو یوه لار دا ده چې ته د الله نومونه او صفات ته یې زده کړي. هغه موقع الله موږ له راکړې ده. دا خبره یاد ساتئ. ګورئ یو ناشنا حدیث به تاسو ته واورو، ډېر ناشنا حدیث دی. شیخ البانی رحم الله په سلسله صحیحه کې راوړی وإن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الله ستاسو په دې منځ کې دا اخلاق تقسیم کړي دي لکه څنګه چې دا رزق تقسیم کړی. اخلاق د ټول یو شان خو نه دي ګل، چل الله ډېر اوچت اخلاق ورکړي، د چا کمزوري څوک بد اخلاق، د اخلاق هم دي سړي لکه څنګه چې رزق دی. رزق د ټول یو شان نه دی ګل. به دې خبرې ته وکړې د حدیث مې دې دپاره وإن الله يعطي المال من أحب ومن لا يحب. الله مال او دنیا ورکی هغه چاته چې محبت ورسره کوي او هغه چاله هم ورکی چې محبت ورسره نه کوي. الله مال ورکی دغه کولو کوي. الله مال او دنیا ورکی
هغه چاته چې محبت ور سره کوي او هغه چاله هم ور کوي چې محبت ور سره نه کوي. او د عوامو غلطه خبره ده چې چاله الله مال ورکي به دوی چیرې ګوره څه کار به کړی چې الله ولدا ورکي. مطلب دی چې دا مال ډېرې ده که څه د الله د محبت نه خده نه. الله محبت الله د مال خپل دشمنانو له ورکي چې هغوی د الله سره محبت نه کوي. بديت غكري ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو إيمان أو دا عبادات توفيق نور كي مگر آغا چاہتا چا اللہ ورسر محبت كي. دنیا اللہ ہر چاہتا ورکی خو دین گره ہر چاہتا نور كي. تاسو په تعجب کې پریوزي چې په دې دومره په اربونو کربونو خلکو کې هغه دیندار لګ دي. په دې اربونو کربونو مسلمانانو کې هغه خلک ډېر لګ دي چې هغوی الله ته توجه ده او الله ته رجوع کوي او د الله عبادت په خپل وخت سره کوي. تعجب مه کوه، دا هغه خلک دي چې الله ورسره محبت کوي. نو دغه خو لږ خلک دي چې په دې تله باندې پوره دي الله د چا سره محبت کوي. دا خو لږ خلک دي که نه. او زما ستا دپاره پکې زیری دی او څه ناشنا زیری دی. زما او تا چې دلته نه شو که دا د الله محبت دی زمونږ سره. ځکه موږ له توفیق را کوي د دې چې موږ د الله نومونه او د الله صفات او د الله دین زده کړو. څومره خلک ته زموږ په دې خوا وشا کې دلته نږدې چې هغوی په دې نږدې ځای کې دې درسونو کې نشي کېناستی او د لرې لرې نه ملګري راځي، په ګاډو کې راځي، په ټکسیانو کې راځي، خپل پیسې ورکوي، خپل بدن ستړی کوي. دا د هغه فرق دی چې رب العالمین د چا سره محبت کوي او د چا سره محبت نه کوي. په دې مو خوشحالېږي چې الله دله دنیا ډېره درکړې ده، بس الله سره محبت کوي نه. الله ګوره دنیا هر چاله ورکوي او په دې خوشحاله شي چې الله دله توفیق درکړی د دین د زده کولو. ځکه چې دا الله هر چاله نه ورکوي، دا هغه چاله ورکوي چې الله ورسره محبت کوي. نو رب العالمین دې موږ سره محبت وکړي او الله دې زموږ په زړونو کې چې کوم محبت د الله سره دی الله دې هغه ښه ډېر کړي. څو اسباب شو؟ پنځه. شپږمه وجه دا ده د الله د نومونو او صفات موږ دې دپاره زده کوو کما یره چې زموږ په زړونو کې ده د الله نه چې دا یره ښه ډېره شي. ګوره په سورة فاطر کې الله سبحانه وتعالی وایي انما يخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندگانو کې چې الله نه زیات تیریږي علما دي. څه وجه ده چې په دې مسلمانانو کې چې الله نه زیات څوک یره کوي هغه علما دي؟ وجه دا چې الله پیژني. موږ هم دا غواړو د درس دې دپاره کوو او د درسونو د سلسله دې دپاره شروع کوو دا نوي چې موږ الله وپېژنو نو د الله نه به څه شو؟ د الله نه به ښه ویریږو. او ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې آیت تفسیر هم دقه کړی. وی مطلب د الله د وینا دا دی چې زمانه د علما ډېر یریږي. مطلب یې دا شو چې زمانه هغه خلک ډېر یریږي چې زما طاقت او زما زور او زما ذات او زما نومونه او صفات پیژني. الله سبحانه وتعالی دې په موږ پوه کړي. موږ د الله د نومونه او صفات دې دپاره زده کوو. د اوومه وجه شوه چې د الله عبادت په ښه طریقې سره وکړو. کله چې د الله پېژندو نو د الله عبادت به ښه طریقې سره کوي. چې سړی منزل راغی او ودرېدو الله سبحانه وتعالی ته او دې پېژني چې زه چاته ولاړ یم، نو د ده مونځ او د هغه انسان په منځ کې د ځمکې او اسمان فرق دی چې هغه دا نه پېژني چې زه چاته ولاړ یم. څه خیال دی؟ دواړه به یو شی نه، ځمکې او اسمان فرق دی. یو سړی الله پېژني او په زړه کې دا دي چې زه اوس هغه رب ته ولاړ یم، دی به څنګه عبادت کوي او څنګه مونځ به کوي؟ یو سړی خپل رب نه پېژني دی به څنګه مونځ کوي؟ یو سړی لاس اوچت کړي دعاګانې غواړي خپل رب پېژني، یو سړی لاس اوچت کړي دعاګانې غواړي خپل رب نه پېژني. دې دواړو کې ځمکې او اسمان فرق دی. دې دپاره موږ د نومونه او صفات زده کوو د الله. اتمه وجه دا ده د نومونه او صفات موږ دې دپاره زده کوو چې زموږ د زړونه مطمئن شي. د دنیا د غمونو او د مصیبتونو نه که ځان لرې کول غواړي که نه، او د زړه ته اطمینان او سکون رسول غواړي چې زړه دې مطمئن شي، نو پیسې ډېرې وګټه. نه،
پیسې چې دې څومره ډېرې دي دومره به دې غمونه ډېرې او ځکه د شکر وباسئ چې د الله سبحانه وتعالی کوم نعمتونه تاسو ته درکړي د کومو خلکو سره چې ډېره دنیا ده کنه اوس د بچیانو والا د ملکونو د بچیان دې غریبانو خوب هم نشته سحر ماښام د دوی له سوچ سحر ماښام چې دا به څه کېږي او د دې ملک سره به څه کوم او دا ساتل غواړي او په دې څوک حمله ونه کړي او غربت ډېر شوی دی دا ډېر شوي دی هغه ډېر شوي دا خلک چې یو بل ته دعاګانې کوي اکثر د مشران وي الله دې باچا کا ښه جاخۍ ته ورچوي چې باچا شو دا ټول نه غټه جاخت بیا د دې جاخونه له دا جاخه وګوره چې الله ته مخامخ شو الله د نبي د هر څه تپوس کوي هغه څومره غټه مسله ده دا خو نه چې یو باچا په ملک باندې باچایي وکړو خبره ختمه شو نه باچا چې باچایي وکړو خبره ډېره غټه شو اوس د هر څه به تپوس کېږي ولې دا ولې داسې ولې دا ته شمال چې ډېرېږي موږ سره حدیثونه بار بار تېر شوي چې دا غریبانان به د مالدارانو نه څو کاله مخکې جنت ته ځي 1500 کاله مخکې یو حدیث کې څو راځي 40 کاله ولې دا فرق ولې دی ځکه چې دغوی حساب کتاب وګد دی مالدار به نیک سړی دا 1500 کاله بعد چې جنت ته ننوځي د غریب نه کنه مطلب دا نه چې دا بېدینه به لازم خو نه چې مالدار و بېدینه دا ښه دیندار و خو څه شي به لیټ کو حساب کتاب لیټ کو الله چې کوم نعمت موږ لره کړی ته چې په ارام راشي د شپې ودې شي او خناري کې او داسې خوب کوي چې بل طرف اوړم نه بیا او سهار بیا راپاسې یو 2 رکعته مونځ وکړي او بیا سهار منزله ځي او بیا خپلې مزدورۍ له وځي دا ګوره اوچت نعمت دی چې الله تاسو له درکړی او دا مال چې څومره ډېرېږي که نه بیا به دې خوب تښتي څومره چې دا مال ډېرېږي خوب به دې بیا کمیږي بدن به دې ستړی شي که ته دا غواړې چې دې بدن ته سکون میلاو شي هغه په دنیا نه میلاویږي او که ته دا غواړې چې زړه ته سکون میلاو شي د هغې یوه لار ده خپل رب وپېژنه دا زړه به دې په ارام شي اوس یو سړی دی دې غم راغستی دی چې ګناهونه مې ډېر کړي دي او دا به څه کېږي بې قراره دی قرار نشتی سکون نشتی خو خپل رب یې وپېژنو تاسو به د الله ناشنا نومونه او صفات واورئ په درسونو کې سم امیدونه به هم د خپل رب نه پیدا شي ناشنا امیدونه به د الله نه ستاسو پیدا شي کله که تاسو چې د درسونو کې کښېناستئ او د خپل رب وپېژنئ نو زړه به دې څه شي مطمئن شي کور ته رالې ستړی او سخت ستړی کور کې درته وایي دا شی راوړه دا راوړه دا راوړه ستا جیب کې پیسې نشته پلاني ته ټلیفون وکړي زما قرضه راکړې که نه راکړي او د کپیل مسله او د کمپنۍ مسله زه درته قسم خورم په دې خبره که خپل رب دې پېژندو که نه نو دا مشکلات به راته هېڅ هم بیا نه ښکاري زړه به دې مطمئني الله په قرآن کې څه وایي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره نور د الله یادول څه ته وایي چې سړی ناسي د دې دپاره چې زه د الله نومونه او صفات وپېژنم خو دې ته الله یادول وایي که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب یقینا د الله په یادولو سره زړونه مطمئن کېږي منګه د الله نومونه او صفات د دې دپاره یادوو او زده کوي څومره وجه نهمه وجه دا شو چې منګه دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی منگ تا خوشحالیانی نصیب کی دا دنیا و دا آخرت لسم وجه دادا چی منگ دا احسان اغا درجی تا ورسو احسان ستا ہوئی چاہتا ہے دی لکتا چی اللہ اینی دا اللہ دی سے عبادت کول لکتا چی اللہ اینی ان تعبد الله كانك تراه خام دا عبادت دا وخت پر دي سني شي کوله چې سو پر الله پیژندلې نه چې الله دې پیژندو به دې سي عبادت وکړي الله دې درجه ته مونږ ورسي د الله سبحانه وتعالى د الله سوجي شو یادي کې ځان سره د الله سبحانه وتعالى د نمونه او صفات د په انسان باندې اثر کوي
په انسان کې تقوا پیدا کوي د انسان به د الله نه ډېر یریږي چې کله د نومونه او صفات یې زده کړي او د الله په مخ کې عاجز شي الله ته خپل عاجزي راښکاره کړي لکه اوس ته قرآن ویلې قرآن دې کولو کړی او دې آیت ته راورسېدې ألم يعلم بأن الله يرى الله چې دغه خبره کې د ابو جهل څه چل کړو ابو جهل دې چې څه واقعه ده سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى ها کانو چې کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبه سره سجده لګولې او مونږ وکاو او دوی زدا کانو دراچو الت الله ذلیلک الله يتول نازل ألم يعلم بأن الله يرى ايدت نو پته چې الله دیني د خبرې ته چې سوچ نه کړي استاد قرآن تلاوت کوي دې سره ورسېد ألم يعلم بأن الله يرى استپوزل کې به یره پیدا شي کله چې بیا ته موبایل ته کېناستې او پای کې غلط څه ګوري د آیت په مخې ته راځي ألم يعلم بأن الله يرى کم رب چې ابو جهل لیدو په دغه ټیم کې غرب دې ټیم کې موت امي د آیت چې کله ته ووري او په دې کې سوچ او فکر وکې نو ګوره الله نه وېریږي ډېر غټه فائدہ ده دې درسو وېریږي الله خاطر یې قرآن دی وی دې آیت تر ورسېدي وتوکل علی الحي الذي لا يموت او ځان وسپاره غزاد ته چې ژوندې دی او نه مړ کېږي خدیت باندې تیر شو څومره خون کې هدایت وتوکل علی الحي الذي لا يموت او ته دې غټ مشکلات هغه ټول مشکلات به ته واړه ښکار شي ولې ځکه چې ته دلته واورېدو چې یاره دا خو داسې رب دی چې په ده باندې مرګ نه راځي خو ژوندی دی ښه هغه رب ژوندی دی بیا دې د آیت وي لګیا وي قرآن کې او د آیت مخې ته راغی وهو العلي العظیم او هغه الله اوچت دی او لوی دی ژوندی دی مرګ پې نه راځي لوی دی اوچت دی عزیز زورور دی حکیم حکمتونه والی نو بیا خفګان داسې شي بیا دغه رب به بیا تا نه پرېږدي یوازې که چېرته تا د دغه رب سره رابطه مضبوطه کړه د الله نه به دې یرم پیدا شي امیدونه به دې پیدا شي د الله طرف ته به دې شوق پیدا شي چې یاره دغه الله خو مې ولیدی وما قدر الله حق قدره قرآن کې لګیا وي په دې آیت باندې راغلي چې یاره د خلکو د الله داسې قدر نه دی کړی څنګه چې پکار بداية قردي قال له سوي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه دا طول ازمکه بدا الله په قبضه کې د قیامت پورس او د اسمانونه او هر څه به توکړي د خپل لاس نه د دې سره پوسړي کې څه پیدا کیږي ها یاره الله عظمت عاجزی به د پکې راشي چې دا زه سم زه خو هیڅ نه یم او بیا لګیم د دغه رب نافرمانی کوم چې ځمکه او اسمان به دغه په قبضه کې د قیامت پورس هغه حدیث موږ تیر شوی دی کنه چې الله به د اسمانونو په یو ګوته کې راتاو کې او دا ونی او دا خاوري او دا ګټي او دا هرڅ بیا به د هر څه دي چې او خوځي انا الملک زبا چایم چې کله ته پته ولګي دی رب مبارک او د صفات او د شان دی ته ځان ډېر کمزور ښکارش او بیا به خپل ضمیر به ته دا وایي چې د دې رب نافرمانی کول دا خو به مناسب نه دي زه دې رب خبره نه منم چې ته مخامخ شم سبا وته د قیامت پورس خطه د قرآن تلاوت کو دې تر ورسېږي یا ایها الناس اے خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج یې الله ته ټول فقیران یې الله په مخ کې والله هو الغني الحمید او الله بیزار دی او ستایل شوی ذات دی دا نوم دی د الله زده کو د صفت غنی
الله بیزار دی. نو د الله عظمت په زړه کې پیدا شو چې رسنه آشنا رب دی چې بیزار دی د انسانانو نه، د مخلوقاتو نه، د دوی د عبادتونو نه، د هر څه نه الله بیزار دی. موږ ته چې دلته ناسیو کړ او دا زده کوو چې زمونږ رب څوک دی. ورب الکعبه، د دغه رب باندې ته قسم خورم چې ضرب برابر هغه دې ته ضرورت نه لري چې موږ ته دلته کینو، او که موږ ته کیم نه نو کنه هغه رب ته هېڅ نقصان نشته، خو نقصان زما استاد. او که موږ ته کېناستو نو فایده د چا ده؟ فایده م زما استاد، هغه ته څه فایده نشته. مقصدي خبره زما دا و دلته چې دا درسونه چې مونږ کوم کوو د الله د نومونو او صفاتو مبارکې، دا به انشاء الله چې مونږ د درسونو نه فارغه کیږو د هر نوم او صفت نه، دا به زمونږ په ژوند کې یو نوی اثر کوي انشاء الله. الله ته به مونږ ښه نږدې کوي انشاء الله. ځکه چې مونږ به الله پیژنو نو چې الله د صفاتو سره ژوند تیری کوي، الله د صفاتو سره الله طرف ته به شوق پیدا کړي، الله طرف ته به جذبه پیدا کړي. لکه او د الله یو صفت لري چې الله خاندي، څنګه چې دغه د شان سره ښایي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې الله وخاندل، یو کس ته وکتل اصحابي یا رسول الله او يضحك ربنا، زموږ د رب خاندي او خاندي، الله خاندي څنګه چې دغه د شان سره ښایي. ګوره ډېر ناشنا فایده ته ذکر کوم. ګوره د مثال په خپل خبره ته مثال ذکر کوم چې څنګه هغه د دین خبر شو چې الله خاندي، دایری کې په اثر وکونو سی وي دغه رب بیا موږ سره د رحم معامله کوي د قیامت پر ورځ. کوم رب چې خاندي، ګوره چې د الله غ صفت معلوم کو دایری کې دغه په ژوند اثر دغه چې موت د الله مبارک څومره علم زیاتیږي زموږ په ژوند باندې اثر کوي. موږ اخر خپل رب پیژنو. نو اسماء الله سبحانه وتعالى د الله نمونه او د الله خیسته نمونه دي. ځکه الله په قرآن کې سوی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، په سورة اعراف کې الله وی د الله خیسته نمونه دي، الله پې رابلی. نو دا فایده ده ساتئ، د الله نمونه ټول خیسته دي، الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله ما پې رابلی، خو چې موت ته یاد نه دي سو پې راوبلو. اخو نمونه دي او خیستم دي او شتیم او ډیر دي، خو چې موت ته معلوم نه دي یاد نه دي نو موت به پیس څنګه الله راوبل. اوس یو سړی لاس اوچت کړی، یا الله په ما باندې رحم وکړي، یا الله په ما باندې رحم وکړي، یا الله زما ګناهونه معاف کړي، په دغه یو نوم ورته یاد دی الله. یو سړی دی الله ډېر نومونه ورته یاد دي، یا رحمان په ما باندې رحم وکړي وایي فادعوه بها، الله رابلی په دې نومونو سره. زه شرطین یقیني دا خبره کوم، شکی خبره نه کوم چې په دې پښتنو کې د اوسه پورې ډېر زیات هغه دي چې هغوی ته بغیر هغوی د اوسه پورې په دعا کې د الله د دې نوم نه علاوه بل نوم استعمال کړی نه دی. دقه یو نوم وایي الله او بس خو پکې لا خدای وایي، خدای خو پکې سره شتي نه، خدای نوم دا خو د الله په نومونو کې د سره شتي نه. وجه څه ده؟ الله وی زما نمونه دي خیسته نمونه دي. خدا نمونه په کوم ذکر راغلي دي؟ قرآن کې دي، حدیث کې دي، او یا الله ته پته ده. دې نمونه په کوم شته چې الله مونږ ته نه دي ښوولي، نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته، خو د الله نمونه شته. بیا د خدا ټکی چې دی یا خدای دا د فارسی ژبې ټکی دی، او قرآن او حدیث کومه ژبه کې دي؟ دا خو عربی کې. اول خدا وای دا ټکی ستاسو د فارسی دی، دا خدا عربی ټکی نه دی. دویم الله وی زما خیسته نومونه دي، خدا خیسته نومونه بیا موته لټو کنه ته الله وی دعاګانې وغواړي په دې سره زما اوستا شوق پیدا شي چې الله را بلو په دې نومونو سره راځي چې لټوي. نو قرآن کې او حدیث کې په یو ځای کې خدای ټکی نه دی راغلی. بعض وی دا ترجمه ده د رب، كما الحمد لله رب العالمين، رب ستو خدای ته منګوي دا ک ترجمه کې استعماله صحیح ده، دلته خلک ترجمه کې نه استعماله، خو په خدای مې دي قسمي او یا خدایا اخو په आवाज کې الله ته او په قسمونه خوري او ته د ترجمه کې استعمال یو ترجمه خو ترجمه په باب کې استعمال کنه ته یو سړی په وکه چې رب ستو وي خدای ته وي نو ترجمه کې په وکه دا عام استعمال ول دي دا نه دي صحیح. بل ګوره الله آسان ټکی د ګران خوم نه دی کنه ګران دی
ماشوم چې اولنی خبرې زده کی او خبرې سٹارټ کی نو یو څو ټکي په اوله کې وایي یو د پلار د نوم اخلي او د مور ده او دغه شان د الله د نوم اخلي داسې ده که نه وړوکی ماشوم چې نوي نوي خبرې شروع کړي هغه د الله نوم اخیستی شي ولې د لوی نه شي اخیستی او بله حدیث کې دا راځي چې څوک یو ټکی د قرآن ووایي نو څو نیکیانې دي لس خو د الله خو قرآن کې هم راغلی نو په دې څو نیکیانې میلاوي 40 نیکیانې 40 نیکیانې په دې میلاوي ولله الاسماء الحسنى الله ښایسته نومونه د الله چې څومره نومونه یې ټول ښایسته دي خو سړی چې د ښایسته څه معنی ده د ښایسته معنی ده ټول نومونه د کمال دي الحسن الكامل الطام المطلق علماوي كامل حسن مطلق د الله په نومونو کې دي د الله نومونه ولې ښایسته نومونه دي ځکه چې دې کې ښایسته معنی پرتې دي او د الله نومونه ولې ښایسته نومونه دي ځکه چې د معمولي ذات خو نه دي د اوچت ذات دي کنه نو د کم ذات سره چې د نومونه تعلق ساتي او د کم ذات دي د نومونه خو دا خو به ښایسته نومونه یې کنه دې ته ښایسته په دې ویل کېږي ځکه چې ډېر زیات دي تر دې چې هیڅ چا سره په دې مخلوقاتو کې دا علم نشته چې د الله څومره نومونه دي دا صرف الله ته یاد دي ځکه دې ته الله اسماء الحسنى وایي دې ته ښایسته نومونه په دې وایي ځکه چې څوک چې دا نومونه یادوي او د دې سره محبت کوي رب العالمین د دغه انسان سره محبت کوي ځکه دا ښایسته نومونه دي دا ښایسته په دې دي چې دې کې دننه معنی ښایسته پرتې دي بل دا ښایسته په دې دي چې دا د همیشه دپاره دا بدلیږي نه په دې داسې وخت نه راځي چې دا بدلیږي یا ختمیږي نه یا کمزوري کېږي نه د الله د نومونه د الله سبحانه وتعالی همیشه د الله نومونه دي نو دا یو څو اهم خبرې د دې مبارک درس په ابتدا کې او یو خبر سره دا زیاتی کوي چې الله سبحانه وتعالی د دې خپل نومونو او صفاتو سره محبت کوي نو څوک چې بیا د دې سره محبت کوي الله دغه انسان سره محبت کوي الله ګوره په خپل نومونو او صفاتو مین دی لکه حدیث کې سره راځي جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی او ښایسه څه دی خوښ دی کنه وتر یحب الوتر یو دی او دا صفت خوښ دی محسن احسان کون کې دی یحب الاحسان او دا صفت خوښ دی بخانه کون کې دی یحب العفو او دا بخانه خوخی إن الله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المقسطين باقي چې کوم د دې د الله سبحانه وتعالى د نومونو سره کوم مسائل تعلق ساتي یو څو مسلې نورې پاتې شوي هغه به ان شاء الله په روان درس کې ذکر کوو او دا غینه بعد به د الله سبحانه وتعالى هغه نومونه هغه په ترتیب سره شروع کوو ان شاء الله ډیر خون بدر کی تاسو له کدي درسونو کې کیناستئ په شوق او ذوق سره او په ژوندۍ زړه سره ګوره کاسې بدن راوړي نو بیا د نظر بخانه غواړم زما په خبرو وپوه نشي او کله زړه او د بدن سره راغلی نو بیا دا ته وایم چې ډیر خون بدل درکې ځکه چې موږ به هر نوم اول خو به نوم ذکر کوو بیا په دې نوم باندې څه دلیل دی د قرآن او د حدیث نه بیا د دې معنی څه ده او بیا دا نوم په موږ باندې به څه اثر کوي د دې څه فایده ده څه نتیجه به راوځي ان شاء الله د هر نوم سره به دقیقاً تفصیل کوو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې دا درسونه په خیر خیریت سره اختتام ته ورسي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته دغه علم نصیب کی کم چې د الله سره تعلق ساتي او الله سبحانه وتعالی زموږ دنیا او آخرت ښایسته کی او کم ملګری چې دلته ناشتي او کم ملګری چې دا پروګرام اینی یا یوري رب العالمین دې د دې ټول حشر د قیامت پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين